قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. اوس د چین د شینجیانګ د ویور کورواکې سیمې په بېلابېلو بندرونو کې دا حالت تر سترګو کېږي چې د چین او اروپا ترمنځ نوباتي بار وړونکي اورګاډي او بار وړونکي ټرکونه د کنټینرونو په وړلو سره ډېر تګ راتګ کوي. شینجیانګ د جغرافیایي ورواري په رانه کې د ورخراسون د پراختیا له لارې د بندرونو اقتصادي سمسورتيا پیاوړی کوي. د 2024 کال له پای راهیسې د شینجیانګ په مختلفو بندرونو کې اقتصادي پرمختګ څنګه دی؟ زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د شینجیانګ د تینشن ویبپاڼې خبر ورکړی چې د 2024 کال په لومړۍ لوبې کې د الاشانکو په بندر کې د مالونو د لیږد رالېږد اندازه 3,80,000 او 700 ټنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر 2025 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 50.6 د زیاتوالی موندلی او ورته مهال په خورغاس بندر کې د خلکو د تګ راتګ عمومي شمېر له 3 لکو ټنو څخه پورته شوی چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې ډېر زیاتوالی ښیي. په عین وخت کې د اورموچي د تینشن نړیوال هوایي میدان کې د خلکو د تګ راتګ عمومي شمېر له 2,51,000 ټنو څخه اوښتی چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 450.5 زیات شوی دی. په تاشکند بندر کې د مالونو د وارداتو او صادراتو اندازه 4,98,000 او 600 ټنو ته او د خلکو د تګ راتګ شمېر یې 28,000 ته رسېدلی چې له دې جملې څخه د دریم هیواد د تلونکو او راتلونکو مسافرو د تګ راتګ شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 130 زیاتوالی موندلی او نوی ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په کراسو بندر کې د خلکو د تګ راتګ شمېر کابو 7,300 ټنه ښودل شوی چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 23 زیاتوالی موندلی دی. د ګراز د مالونو د لیږد رالېږد اندازه یې 18,300 ټنو ته رسېدلی ده چې دغه شمېر بیا د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 10 زیاتوالی ښیي. د روان کال د مارچ تر 26 نیټې پورې په ایریکشتام بندر کې د بار وړونکو موټرونو د تګ راتګ شمېر له 2,000 نه ډېر شوی او د مالونو د لیږد رالېږد اندازه یې 8,000 ټنو ته رسېدلی ده چې دغو دوو شمېرو د تېر کال د ورته شمېرو په پرتله په جلا جلا توګه 2.2 سلنه او 2.28 سلنه زیاتوالی موندلی دی. په جیمینای بندر کې د خلکو د تګ راتګ عمومي شمېر 14,000 ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 114.9 زیاتوالی ښیي. د دې ترڅنګ په دغه بندر کې د ترافیکي وسایلو د تګ راتګ شمېر له 5,000 نه زیات شوی چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 8.2 زیاتوالی موندلی دی. په عمومي لحاظ د 2024 کال په لومړۍ لوبې کې د شینجیانګ په بېلابېلو بندرونو کې د خلکو د تګ راتګ او هم د مالونو د ترانسپورت حالات ډېر ښه وو. د چین او اروپا ترمنځ د نوباتي بار وړونکو اورګاډیو سرعت چټک شوی، د مالونو د نړیوال ترانسپورت اندازه زیاته شوی او د خلکو د تګ راتګ شمېر هم ډېر شوی دی. دا د دې ښکارندویي کوي چې شینجیانګ لویدیځې خواته د چین د ورخراسون د دروازې په توګه قوي او فعال خوځنده ځواک لري. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.